حضرت سلیمان علیہ السلام باندې د الله د طرف نه ازمایش او امتحان راغلی او د الله د طرف نه په نیکانو خلکو باندې په نیکانو بندګانو باندې ازمایش او امتحان راځي. حضرت ایوب علیہ السلام د الله تعالی پیغمبر تیر شوی دی او حضرت ایوب علیہ السلام دا د فلسطین طرف ته یو علاقه وه، په هغه علاقه کې دی پیغمبر او حضرت ایوب علیہ السلام ډیر مالدار هم د حضرت ایوب علیہ السلام 9,000 صرف ګډې چیلې وي او دغه شانتې 3,000 ورسره غویان او دغه شانتې 1000 ورسره اوښانو او په اولاد کې د حضرت ایوب علیہ السلام 9 زامنو 9 لوریانې وي او دا شانتې د حضرت ایوب علیہ السلام نور د هغه زمانې چې فصل باغات دا هم خړیرو. نو په حضرت ایوب علیہ السلام باندې د الله د طرف نه یو ازمایش او امتحان راغی. ازمایش امتحان داسې راغی چې شیطان د خلکو ته وسوسه اچوله. شیطان ابلیس به خلکو ته راغی د حضرت ایوب علیہ السلام چې دا دومره عبادت کوي او دا دومره ذکر اذکار کوي نو دا دی بالکل فارغه دی، د ده څه غم نشته، د ده مال زیات دی، د ده ګډې چیلې زیاتې دي، هر څه زیات دي، د ده څه غم نشته، دی ځکه عبادت کې مشغوله دی. نو الله جل شانه حضرت ایوب علیہ السلام باندې ازمایش امتحان وکړو. نو الله تعالی د طرف نه چې کله په حضرت ایوب علیہ السلام باندې د ازمایش راغی نو لومبی هغه 9 زامن نه دی هغه ورته الله پاک سره وفات کړل. 9 زامن چې د یو کس په یو ځل وفات شي، یو زوی چې د یو سړي وفات شي نو مور پلار څومره خپي. دویم ازمایش امتحان دا راغی چې 9 لوریم سره هغه لوریانې هغه وفات شولې. بیا ورپسې دریم ازمایش امتحان دا راغی چې هغه ګډې چیلې او خان او غویان او غفصلونه هغه ختم هم سره ختم شو. هلکه څومره لوی ازمایش دی، څومره لوی امتحان دی. بیا ورپسې بل ازمایش دا راغی په حضرت ایوب علیہ السلام باندې چې بدن ته بیماری ولګېدله او داسې بیماری چې هغه زمانه کې هغه ډېر علاج وکړو ښه کېدو نه. او کله چې سړی غریب شي، غریب خدای دې د غریبۍ نه بچ وساتي، امین ووایه. غریبي دا ډېر بد شی دی جي، غریبي نه دا ډېر بد شی دی. د روپۍ نه زارېږه والله چې لارې به روانې که نه چې روپۍ د سرې دا خلک به ته سلامونه کوي، داسې ده که نه ده. او چې خوار غریب یې که نه څوک دی د غم هم درته نه وایي، د خوشحالۍ خو لا پرېږده، د غم هم درته نه وایي، داسې ده که نه ده. لکه نن سبا د انسان قدر نشته، د روپۍ قدر دی، د ګاډي قدر دی، د عهدې قدر دی. دنیایي لحاظ سره چې تا سره یو کامیابي وي د هغې قدر دی. ګورئ د انسانیت قدر نشته. ګورئ نو حضرت ایوب علیہ السلام چې غریب شو، بیمار شو، بچیان هم مړه شول، باغات هم ختم شول، ګډې چیلې هر څه ختم او بیمار شو. نو خلکو ورسره غم خادم پرېښودله، غم خادي ختمه او داسې بیمار شو چې څوک وله خواله نه راتلل. بس صرف وفادار بیبي د حضرت یوسف علیہ السلام نوسۍ وه، ده د حضرت ایوب علیہ السلام بیبي دا د حضرت یوسف علیہ السلام نوسۍ وه. نو دا بس دقه وفادار بیبي، وفاداره ښځه، بس د خپل خاوند خدمت پې کولو. او چې دومره غریبي شوله، حالات چې دی ډېر کمزوري شولو، نو بیا به څه دی وي ځنګل نه لرګي وغیره دا به یې راوړل او په هغې به یې څه دی خپله ګزاره کوله. نو حضرت ایوب علیہ السلام باندې څومره لوی ازمایش امتحان راغی. واوره جي ګورئ ګډې چیلې ختمې، پیسه باغات هر څه ختم. چې ازمایش راشي تاسو ته ما پرون هم ویلو چې رجوع به چېرته کوو؟ چېرته به کوو؟ لکه الله ته به کوو. نو حضرت ایوب علیہ السلام الله ته رجوع وکړله، وی یا الله
ما ته دا تکلیف ته، ما ته دا بیماری ده، خدای پاکه دا بیماری، دا تکلیف، دا ازمایش یا الله دا رانه ختم کی، دا بیماری می د بدن نه ختمه کی. الله ورته وی ترې دا خپه اوچته که او دا سری دا د ځمکې ته داسې وبغوه. پوه شوې؟ نو چې خپه یې د ځمکې ته داسې راوویشتله نو یخه چینه د اوبو، یخ اوبه، قدرتي چینه د ځمکې نه راووتله. فرشته ورته الله راولېږلی په دې اوبو باندې ولامبه، چې په هغه اوبو یې غسل وکړلو د بدن نه بیماری ختمې شولې، بدن نه بیماری ختمې شولې. او بیا تفسیر بیضاوي لیکلی دي او تفسیر جمل هم دا لیکلي چې الله ورته هم اقه وواړه زامن او مقه وواړه لوریانې ورته الله پاک څه دی واپس ژوندي کړه. الله په هر څه قادر دی، الله هر څه کولی شي، الله ورته هغه څه دی واپس څه دی ژوندي کړل. او تفسیر معرف القرآن لیکلی چې نه، الله ورله نور اوه زامن او نور لوریانې اوه ورکړلې، دواړه صحیح دي، الله په هر څه قادر دی. نو الله د طرف نه په ازمایش راغی، سختی راغله، تکلیف راغی، رجوع چاته ولکه الله ته. ازمایش امتحان به راځي، غریبي به راځي، کله به بیماری راشي، کله به داسې څه حالت راشي او موږ به چاته لکه متوجه کیو، الله ته به متوجه کیو. همدا الله به زموږ نه څه دی دا تکلیفونه، دا بیماری، دا هر څه به څه دی دا به ختموي. ګوره کتابونو لیکلي دي چې کله شپه شي او دا شپه داسې نیمه تېره شي، تهجد ټیم شي، نو الله سره چې څنګه لایق وي، ما یلیق بشانه، د الله سره چې څنګه لایق وي، نو الله تعالی د لومبي اسمان ته راکوشي، لومبي اسمان ته راکوشي او درې اوازه کېږي د الله د طرف نه. یو دا اواز کېږي څوک شته دی چې پاسي او ما نه سوال وکړي که د چا بچي نه وي الله زه ورله بچي ورکم، او څوک داسې شته دی چې غریبي وي د خپل د رزق تنګسیا د ختمولو سوال وکړي، د خپل د رزق د پراخۍ سوال وکړي، الله وایي چې زه ورله رزق څه دی پراخه کم. او داسې څوک شته دی چې زما نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړي، الله وایي زه ورته څه دي ګناهونه معاف کم. نو چې څوک پاسېدلي نو څه هغه سوالونه هغه دعاګانو کې څه دی عیسو شي، نو الله ته به څه دی رجوع کوو، الله نه به څه دی غوښتنه به کوو. امتحانات ازمایش به راځي خو ګیلې شکوې به څه دی دا به نه کوو. حاجي ګورې جي وذکر عبدنا ایوب، او یاد کړه بنده زمونږه ایوب علیه السلام، ای پیغمبره، اذ نادا ربه، په هغه وخت کې چې آواز وکړو د خپل رب ته، انی مسنی الشیطانو، چې بېشکه زه اخته کړی یم شیطان، بنصب و عذاب، پرنز او په ازار سره، ارکز برجلکه، ویلی شو حضرت ایوب علیه السلام ته چې ووهه دا خپله خپه په ځمکه باندې، هذا مغتسل بارد و شراب، دا چینه راووتله د لامبلو یخه او د څکلو هم ده. ووهبنا له اهله، الله یې مونږ وبخلو مونږ دې ته د هغه کور والا، ومثلهم او د هغې عمره نور هم معهم دې سره، رحمتا منا، په یو خاصه مهربانۍ د خپل طرف نه، وذکرا لأولی الالباب، او یادګار د عقلمندو دپاره. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو خدای پاکه دا درس په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله که زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. خدای دا ناست چې کوم ملګري مشران کشران ځوانان خدای پاکه د چا چې څه مشکلات ختم کړي، د چا څه بیماری ختمې کړي، ظاهري باطني جسمانی روحانی ښکارا پټ
خدای مونږ د ټولو د داسې بیمارو نه بچو ساتي خدای مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين